نشوې د سینګارا احمد دې که پاگل کړله نشوې د سینګارا پتای چینولی د جانانه تیری داسې شروع کوم د هغه لوی ذات د سپېڅلې نامې نه چې بخښونکی مهربانه دی ګرانه صدره مشه میلمه مخې ته ناستو ګلالیو پښتنو السلام علیکم زمین صاحب ته تاج صاحب ته مدثر جهان صاحب ته په راتلو باندې په خیر راغلی وایو مننه یې کوو چې دومره اوږد سفر یې وکړله دا لارې یې موږ تر لنډه کړلې او دومره لرې نه په دومره شپې باندې راغله صدر صاحب له غزل نه مخکې یو څو تپیزې چې ای شینخالی عمر دې تېر شو د ځوانۍ عمر دې تېر شو بس ګاونډۍ عمر دې تېر شو د مستۍ عمر دې تېر شو لکه د مستې زرکې شور به دې کوونه جانان په چغو چغو ژاړي له کلي درومې کډن غاړي او د مجبورۍ لفظونه ژباړي پلار یې په لپه دنیا غواړي او د لور تېر شوی عمر نه حسابوینه پلار یې په لپه دنیا غواړي او د لور تېر شوی عمر نه حسابوینه جدایي ورکه کې خاونده تا سب ته ګدالوي چې جدایي ورکه کې خاونده پردیسي ورکه کې خاونده مزدوری وکه کې خاونده غریبي وکه کې خاونده سپین مروندونه بې بنګړو یې ګرځومه تا ورانه هجر او دها دی زه ژوندون مې ټول په واویلا دی او څومره سپېره برخه زما دی او په ما دی کړی څه بلا دی په سپین په ما دی کړی څه بلا دی مور او پلار دواړه پوهېدوم در سره ځمه صدر صاحب غزل اجازه شته ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه بلکې مطیع الله زهار صاحب صاحب داسې امید صاحب مرهم صاحب ډېر مې وویله فیسبوک باندې ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه وایي چې ستا تصویرونه او دوه نیمې بجې ستا تصویرونه او دوه نیمې بجې بل یادونه او دوه نیمې بجې ستا تصویرونه او دوه نیمې بجې بل یادونه او دوه نیمې بجې چا غورځولي په ډېرانو دلته یو څو لاشونه او دوه نیمې بجې مننه چا غورځولي په ډېرانو دلته یو څو لاشونه او دوه نیمې بجې د درد غزل او د کرنټ ټپیزې ګران یار کرن خان ته د درد غزل او د کرنټ ټپیزې د غم سازونه او دوه نیمې بجې د درد غزل او د کرنټ ټپیزې د غم سازونه او دوه نیمې بجې نه نه رښتیا وایي نصیب به مې شي زمیش بای نه نه رښتیا وایي نصیب به مې شي ستا دیدنونه او دوه نیمې بجې نه نه رښتیا وایي نصیب به مې شي ستا دیدنونه او دوه نیمې بجې په میز پراته دي هم سره د تصویر په میز پراته دي هم سره د تصویر څو ګلابونه او دوه نیمې بجې په میز پراته دي هم سره د تصویر څو ګلابونه او دوه نیمې بجې او دا د تصویر د مسافر ژوندون ټولو مسافرو ته د ډالۍ وایي چې دا د تصویر د مسافر ژوندون پردې کارونه او دوه نیمې بجې مننه دا د تصویر د مسافر ژوندون پردې کارونه او دوه نیمې بجې های های توبه له سړي زړه وباسي شیخ صاحب های های توبه له سړي زړه وباسي دغه مرګونه او دوه نیمې بجې های های توبه له سړي زړه وباسي دغه مرګونه او دوه نیمې بجې مختار زده اوه شوګیرجانه لیونی کړي سړی اوه شوګیرجانه لیونی کړي سړی د تا شعرونه او دوه نیمې بجې